نن د برات شپه ده، یعنې د شعبان د میاشتې 15مه شپه. په دغه شپه باندې د انسانانو د تیر کال عمل الله ته وړاندې کیږي او د راتلونکي کال لپاره د انسان لپاره رزق، د هغه صحت، ناروغتیا، ټول هغه شیان چې انسانو سره لاس ګریوانې هغه ورته هم تعینېږي. په دغه شپه به حسن بصري رحمه الله د ویرې لړزېد او ویل به چې ای حسنه تاسو داسې کړي چې الله ته وړاندې شي او هغه درنه رضا شي. علي رضی الله عنه به په دغه شپه له کوره څخه راووته، اسمان طرف ته به یې کتل او ژړل به او ویل به چې یا الله، علي به داسې کوم اعمال کړی چې تا ته وړاندې شي او ته ترې راضي شي. صحابه به راغلل، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به یې فرمایل ای د الله رسوله، د 15 د شعبان په شپه باندې ته ټوله شپه عبادت کوې او د ورځې روژه یې، دې کې کومه ګټه یا فایده شته؟ د الله رسول به ورته وفرمیل ایا دا بهتره نه ده چې کله په دغه شپه زما اعمال الله ته وړاندې کیږي، په دغه اخري صحنه کې زما عبادت ورته هم وړاندې شي، دا زما اعمالو کې زما نیکي لیکل شوي، دا بهتره نه ده؟ او د سبا ورځ لپاره چې کله زما سپینه عملنامه ماته راچول کیږي، کرامن کاتبین ته لاسته ورځي او زه روژه یم، اوله کې پکې روژه لیکل شوي، دا بهترینه خبر نه ده؟ دوستانو څومره غټه خبر ده. راځئ نن شپه به عبادت کې تېره کړو او هغه څه مو چې شرعي غوښتنې دي، ضرورت مو ورته د الله څخه وغواړو او سبا ورځ مو روژه کې تېره سي. ښه خبره ده. ما هم په دعاګانو کې یاد ساتئ. ډېره مننه. السلام علیکم ورحمت الله.